درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د طالب ډلې چارواکي وایي د افغان پولو په اوږدو کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوو. د طالب ډلې د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر زر به د افغان پولو په اوږدو کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شي. د باختر رسنۍ د راپور له مخې د طالب ډلې کورنیو چارو وزارت د پولساتو ځواکونو لوی مشر شیر محمد شریف دغه څرګندونې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د تګ پر مهال کړي دي. شریف ویلي چې طالب ډله د پولو امنیت ته ژمنه ده او په پوره میړانه به له خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. واک ته د طالب ډلې تر رسېدو وروسته داسې راپورونه ورکول شوي چې ایراني او پاکستاني پوځیان له خپلو پخوانیو ځایونو څخه افغان خاورې ته راوړاندې شوي دي، خو طالب ډلې دا خبرونه په کلکه رد کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.